ښوونه او روزنه په خپل کور کې خپرونه د پکتیکا د پوهنې ریاست د ساینس او ښوونیزې ټکنالوژي مدیریت له لوري وړاندې کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. د پوهنې بهیر د تدریسي پلانونو په جریان کې زه خان محمد علي بابا د علي لیسې یو تن استاد نن د 11 صنف د بیولوژي د مضمون موضوع چې د حجرې جوړښت ده. موږ تاسو د حجرې په جوړښت کې غږیږو. حجرې خو موږ تاسو پېژنو چې حجرات چې د یو پروکاریوت بل یوکاریوت خو د حجرې جوړښت اول موږ تاسو وایو چې د حجرې جوړښت څه شی ده. حجرې د جوړښت له مخې توپیر لري سره. ځینې حجرات چې د بیضوي شکل لري، ځینې چې د مستطیلي شکل لري، یعنې په مختلفو شکلونو باندې دا حجرات موږ تاسې لیدلی سو. شکلونه مختلف دي. دې کې یو قسم عصبي حجرې دي چې تقریبا تر 80 ملي مترو پورې اوږدوالی لري. یو ډول عصبي حجرې دي چې 80 ملي مترو پورې اوږدوالی لري، یعنې ټول حجرات مختلف دي، خو په بدن کې ټول فعالیتونه په همدې حجراتو کې سرته رسیږي. دا حجرات چې دي په دوه ډوله دي. یو ته وایي پروکاریوت حجرات، بل ته وایي یوکاریوت حجرات. یو ته کوم حجرات وایي؟ پروکاریوت حجرات وایي، بل ته وایي یوکاریوت حجرات. موږ تاسې 14 مخ ته راځو. 14 مخ ته موږ تاسې راځو پروکاریوت او یوکاریوت حجرات وایو. پروکاریوت هغه حجرات دي چې مشخصه هسته نه لري. پروکاریوت هغه حجراتو ته وایي چې مشخصه هسته په دې کې نه لیدل کېږي. حجروي غشا نه لري. دوی چې حجروي غشا لري، رایبوزوم لري خو کوچنی وي. یعنې دلته د حجرې په منځ کې دا مواد په پروکاریوت حجره کې په تیت او پرک ډول باندې پراته دي. په دغو کې رایبوزوم لري خو کوچنی وي. بل دا مایتوکاندریا نه لري، هسته نه لري، هسته نه کې لیدل کېږي. حجره 3 برخې لري. حجره څو برخې لري؟ 3 برخې لري. یوه برخه سیده حجروي غشا ده، دومه برخه سیده سایتوپلازم ده، دریمه برخه سیده دا هسته ده. اوس د پروکاریوت په حجراتو کې دغه برخې نه لیدل کېږي. یعنې په دې حجراتو کې نه هسته شته، بلکې مواد د حجرې په منځ کې په تیت او پرک ډول باندې پراته دي. دا بهرنۍ غشا لري، حجروي غشا لري. پروکاریوت حجره حجروي غشا لري، یعنې 4 طرفه یوه داسې پرده لري. 4 طرفه څه شی لري؟ دا ډول یوه پرده لري چې د دغه حجروي غشا یا د سیل ممبران له لارې ورته مواد داخلیږي. مواد ورته داخلیږي. که چېرته حجرې ته مواد داخلیږي، دا په حجروي غشا کې واړه سرې دي چې د دغو سریو له لارې حجروي غشا ته څه شی داخلیږي؟ حجروي غشا له لارې حجرې ته مواد داخلیږي. یعنې د موادو په داخلېدو خارجېدو کې مهم رول لري. بل په دې حجره کې اندوپلازمیک ریټیکولم هم نه لري. اندوپلازمیک ریټیکولم دا د سایتوپلازم یو ارګانیل ده. دا اندوپلازمیک ریټیکولم هم نه پکې لیدل کېږي. په دغه حجره کې ګلجي اجسام هم نه لیدل کېږي. ګلجي اجسام دا هم د سایتوپلازم یو ارګانیل ده. ګلجي اجسام هم نشته پکې. په دې پروکاریوت حجره کې واکیول هم نشته. واکیول هم نه کې لیدل کېږي. بل دا د میوسیس پړاوونه نه لري. په دې کې سایټوسکلیټون هم نشته. سایټوسکلیټون هم د سایتوپلازم ارګانیل ورته وایي. دا سایټوسکلیټون دا هم په پروکاریوت حجراتو کې نه لیدل کېږي. او دا پروکاریوت حجره چې ده د دغه حرکي غړي خو دلته په 2 ډوله باندې دي. یو ته موږ تاسې متروکه وایو. متروکه دا د 14 مخ په شکل کې تاسې کتاب انشاءالله دراړولی یې. دلته په شکل کې له اوږده ویښتان دي، له دغو سره لیکلې ده متروکه. که چېرته دا ویښتان اوږده وي او کم وي، که چېرته دا ویښتان اوږده وي او کم وي، دې ته متروکه وایي. او که چېرته دا ویښتان ډېر و او لنډ و، دې ته بیا سیلیا وایي. خو دا متروکه او سیلیا دا د پروکاریوت حجراتو حرکي غړي دي. یعنې دوی د دغه متروکې او د سیلیا په واسطه باندې حرکت سرته رسوي. د دې په واسطه باندې دوی حرکت کوي. بل چې د یوکاریوت حجرات دا بیا له پروکاریوت سره فرق لري. خو موږ تاسې یو وایو دا یو وایو. یو سیده دا حقیقي ته وایي او کاریوت هستې ته وایي. دا معنی یعنې په دې حجراتو کې مشخص هسته لیدل کېږي. یوه حجره 3 برخې لري. 3 برخې په یوه حجره کې لیدل کېږي. یوه برخه دغه حجروي غشا ده. دومه برخه سیده دا سایتوپلازم ده. دریمه برخه سیده دا هسته ده.
نو یوکاریت دغه درې برخې لري. اوس یوکاریت په خپله باندې هغو حجراتو ته وایي چې دا مواد هستي په منځ کې پراته وي. کوم مواد؟ ډي ان اے. ډي ان اے به د هستي په منځ کې پراته وي. ډي ان اے خو انشاءالله تاسو ته معلوم دی چې دا په خپله باندې ارثي خواص انتقالوي. یعنې که چېرته له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته ارثي خواص انتقالېدلو د میتوسیس په ویش کې، یا له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته یا له یوه نسل څخه بل نسل ته خواص کېدلو د میوسیس د عملیې په نتیجه کې، نو دلته به دا خواص ټول دغه هستې څخه د ډي ان اې په واسطه انتقالیږي او راتلونکي نسل ته ځي. یعنې یا له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته ځي، لا له یوه نسل څخه بل نسل ته دا مواد انتقالیږي. خو په یوکاریت حجره کې دغه مواد د حجرې په منځ کې پراته دي. اوس موږ تاسې د پروکاریت او یوکاریت ترمنځ توپیر نه وایو چې پروکاریت او یوکاریت څه توپیر نه لري. موږ تاسې خو حجراتو وویلو چې په یو کې مشخص هسته نه لیدل کېږي بلکې لیدل کېږي. اول پروکاریت چې دا مشخص هسته نه لري. یوکاریت چې دی په دوی کې مشخص هسته لیدل کېږي. یعنې که چېرته موږ تاسې دې حجراتو ته فکر وکړو، پروکاریت کې هسته نه لیدل کېږي، په یوکاریت کې لیدل کېږي. پروکاریت چې دغه رایبوزوم لري، خو رایبوزوم په پروکاریت کې کوچنی وي او په یوکاریت حجراتو کې غټ وي. پروکاریت حجرات دا واکیول نه لري او یوکاریت حجرات چې دي دا واکیول لري. پروکاریت حجرات ګلجي اجسام نه لري، په یوکاریت حجراتو کې ګلجي اجسام لیدل کېږي. پروکاریت حجرات اندوپلازمیک ریتیکولم نه لري او یوکاریت حجرات دا اندوپلازمیک ریتیکولم لري. په پروکاریت کې د میوسیس پړاوونه نه لیدل کېږي او په یوکاریت حجراتو کې د میوسیس پړاوونه لیدل کېږي. پروکاریت سایټوسکلیټون نه لري او یوکاریت حجرات چې دي په دوی کې سایټوسکلیټون لیدل کېږي. او پروکاریت حجرات حجروي غشا لري، یوکاریت حجروي غشا لري. خو پروکاریت او یوکاریت فقط دومره توپیرونه سره لري چې په دې کې د سایتوپلازم ارګانیلونه په یوکاریت کې لیدل کېږي او په پروکاریت کې نه لیدل کېږي. اول د حجرې له برخو څخه موږ تاسې حجروي دیوال لري، ځکه حجره درې برخې لري. په حجره کې درې برخې لیدل کېږي، درې اجزاوې دي کې. اوله برخه سیده دا حجروي غشا ده. حجروي غشا دا په نباتاتو کې لیدل کېږي. حجروي غشا حجروي غشا هم په نباتي حجرو کې او هم په حیواني حجرو کې شتون لري. خو اوله ورې موږ تاسې په حیواني حجراتو کې وایو چې حیواني حجرې حجروي غشا لري او که یې نه لري. لري یې. دا اوله برخه د حجرې دا حجروي غشا ده. اوس حجروي غشا چې دا د موادو په داخلېدو خارجېدو کې مهم رول لري. یعنې دا معنا چې د نیمه قابل نفوذ پردې خاصیت لري. نیمه قابل نفوذ پرده ځکه ورته وایي چې یعنې ځینو موادو ته اجازه ورکوي چې حجرې ته داخل سي او ځینو موادو ته اجازه نه ورکوي چې حجرې ته داخل سي. کوم مواد چې د حجرې په ګټه باندې وي دا مواد د دې نیمه قابل نفوذ پردې له لارې یا د حجروي پردې له لارې حجرې ته داخلیږي. که چېرته کوم مواد د حجرې په زیان باندې و، حجرې ته زیان رسوه، حجره یې له مشکل سره مخامخ کوله، بیا دغو موادو ته اجازه نه ورکوي چې حجرې ته داخل سي. بل دا د حجرې په ساختمان کې مهم رول لري. یعنې د حجرې په دغه چارطرفه جوړښت کې دا مهم رول لري. بله حجروي غشا د حجرې په نفوذ کې مهم رول لري، یعنې د حجرې په پراخوالي کې مهم رول لري. که چېرته مواد حجرې ته داخلیږي، حجره یو پړسېدلی حالات ځان ته غوره کوي. که چېرته حجره د موادو له کمښت سره مخامخ کېږي، په حجره کې ګونځې پیدا کېږي، حجره د موادو له کمښت سره مخامخ کېږي. نو بله خبره دا ده چې د حجروي غشا حجرې ته یو خاص شکل ورکړی، خاص ډول ځانګړی شکل یې حجرې ته ورکړی ده. دا خو موږ تاسې په حیواني حجرو کې وغږېدلو. اوس نباتي حجرې هم درې برخې لري. څو برخې لري؟ درې برخې. یوه یې اوله برخه ده چې دې ته وایي حجروي دیوال، دویمې برخې ته وایي سایتوپلازم، درېیمې برخې ته وایي هسته. درې برخې په نباتي حجرو کې لیدل کېږي. اول ورموږ تاسې رخو حجروي دیوال. حجروي دیوال چې ده دا په نباتاتو کې موجود ده، خو په حیواناتو کې دا موجود نه ده. دا حجروي دیوال له دریو برخو څخه جوړ شوی. له څو برخو څخه جوړ شوی ده؟ له درې برخې لري حجروي دیوال. سیو ته وایي اول دیوال یعنې لومړنی دیوال، دوم ته وایي ثانوي دیوال او درېیم ته وایي مړلې لامله. خو موږ تاسې اول ور په حجروي دیوال کې خبرې کوو. حجروي دیوال زیاته برخه داسې ده له سلولوز څخه جوړه شوې ده. د حجروي دیوال زیاته برخه دا له سلولوز څخه جوړه شوې ده. سلولوز چې ده دا څو قیمته کند ده. سلولوز څو قیمته کند ده. کندونه تاسې په لسم صنف کې انشاءالله ویلي دي
یعنې 3 ډوله قندونه موږ تاسې لرو چې یو ته وایي مونوسکراید یو قیمته قند مثال یې لکه ګلوکوز بل ته وایي ډای سکراید او بل ته وایي پولی سکراید یعنې ډای سکراید 2 قیمته قند او پولی سکراید 2 قیمته قند لکه سلولوز اوس دلته د حجروي دیوال ترکیب یا جوړښت دا له سلولوز څخه سوی ده خو د دغه سلولوز په څنګ کې د حجروي دیوال په څنګ کې دلته یوه نرۍ غشا ده چې دې ته حجروي غشا وایي او دا حجروي غشا ته هم په نباتي حجرو کې شتون لري خو دا له 2 طبقو څخه جوړه ده حجروي غشا دا له 2 طبقو څخه جوړه ده چې یوې ته اولې طبقې ته وایي پروټین او دوهمې طبقې ته وایي شحم یو پروټین د بل شحم یعنې پروټین او شحم د دغه حجروي غشا په ترکیب کې برخه اخیستې ده په دې په څنګ کې موږ تاسې د حجروي دیوال دندې وایو چې څه دندې لري حجروي دیوال چې د نباتي حجرو ته یو خاص ډول شکل ورکړی ده بل دا د حجرې په نفوس کې مرسته کوي د حجرې په ساختمان کې مرسته کوي بل مواد د همدې دیوال له لارې حجرې ته داخلیږي بیرته د همدې لارې له حجرې څخه مواد خارجیږي بل چې دا په دې پسې حجروي دیوال 3 برخې لري څو برخې لري 3 برخې لري یو ته وایي اول دیوال یا لومړنی دیوال موږ تاسو ته وایي سیل وال ورته وایي سیل وال حجروي دیوال ته سیل وال وایي لومړنی دیوال چې دا له سلولوز څخه جوړ شوی ده سلولوز خو 2 قیمته قند ده دا کلک مواد دي چې د نباتي حجرو ته یو خاص ډول شکل ورکړی ده د دې په څنګ کې یو بل دیوال چې دې ته وایي دوم دیوال یا ثانوي دیوال ثانوي دیوال چې دا بیا د لومړني دیوال د حجرې د ریمنځ طرف ته واقع ده د حجرې داخل طرف ته واقع ده دا دیوال هم له سلولوز څخه جوړ شوی ده او هم له موم ډوله موادو څخه جوړ شوی ده دا دوم دیوال دا له سلولوز موم ډوله یا پستو موادو څخه جوړ شوی ده بل دریم دیوال دی چې مډلې لامیلا ورته وایي مډلې لامیلا یا منځنی دیوال دا د منځني دیوال په ترکیب کې بیا سلولوز برخه نه ده اخیستې بلکې دوی وایي چې دا یو غیر سلولوزي دیوال ده یعنی په دې دیوال کې سلولوز کومه برخه نه ده اخیستې خو دا دیوال د انساجو په جوړښت کې له حجرو سره مرسته کوي یعنې که چېرته ډېر حجرات جمع کیږي ډېرو حجراتو په جوړښت کې دغه مرسته کوي او له دغه ټولو حجراتو څخه بیا نسج جوړیږي موږ تاسې نسج په دې ډول باندې تعریفوو چې د ورته حجراتو مجموعې ته نسج وایي یعنې که چېرته څو حجرې یو ځای کار وکړي یوه خاصه دنده سرته ورسوي دې ته نسج وایي نو دوی وایي چې دا د انساجو په ترمیم کې څه شی کوي د انساجو په ترمیم کې دا مرسته کوي بل له دې څخه وروسته سایتوپلازم ده موږ تاسې سایتوپلازم وایو سایتوپلازم او د هغه ارګانیلونه د حجرې 2 برخې موږ تاسې یوه برخه موږ تاسې وویله 2 برخې ته موږ تاسې راځو چې دا 4 طرفه ساحه دې ته سایتوپلازم وایي یا سایتوپلازم په دې ډول باندې تعریفوو چې له هستې څخه پرته د حجرې ټوله برخه د سایتوپلازم په نوم باندې یادېږي یا سایتوپلازم د حجروي غشا د هستې ترمنځ ټوله ساحه دا سایتوپلازم نیولې ده یا سایتوپلازم نیمه شفافه غلیظه سرشناکه مایع ده چې د حجروي غشا او هستوي غشا ترمنځ موقعیت لري ګورئ تاسې یعنې موږ تاسې سایتوپلازم څومره تعریفوو دې ډول باندې تعریفوو چې د حجروي غشا او د هستوي غشا ترمنځ دغه ټوله ساحه د سایتوپلازم په نوم باندې یادېږي خو په خپله باندې څو برخې لري سایتوپلازم چې دا 2 برخې لري چې یو ته وایي اکټوپلازم او بل ته وایي انډوپلازم اوله برخه موږ تاسې اکټوپلازم وایي سایتوپلازم څو برخې لري 2 برخې لري اکټوپلازم دا د حجروي غشا له څنګه سره موقعیت لري د حجروي غشا دغه له شاوخوا سره اکټوپلازم موقعیت لري او دا د سایتوپلازم یوه سخته دانه لرونکې برخه ده د سایتوپلازم یوه سخته دانه لرونکې برخه ده چې د حجروي غشا له شاوخوا سره موقعیت لري بله دومه برخه چې دا انډوپلازم په نوم باندې یادېږي انډوپلازم دا بیا د هستوي غشا له شاوخوا سره موقعیت لري او دا د سایتوپلازم یوه صافه برخه ده یا دا د سایتوپلازم یوه رڼه برخه ده دا د حجروي غشا په شاوخوا کې موقعیت لري په خپله باندې سایتوپلازم ترکیب کې 2 ډوله موادو برخه اخیستې ده سایتوپلازم ترکیب کې 2 ډوله موادو برخه اخیستې ده 2 ډوله موادو برخه اخیستې ده چې یو ډول مواد چې دي دې ته وایي غیر عضوي مواد
او بل ډول مواد چې دي دې ته وایي عضوي مواد. عضوي او غیر عضوي موادو ترکیب له سایتوپلازم څخه سوی ده. اوس د دې په ترکیب کې کوم عضوي مواد دي کوم غیر عضوي مواد دي. عضوي مواد چې دي دا کاربوهایدریت ده، کاربوهایدریت یا قندونه. دویم چې دي پروټین د دې په ترکیب کې، د دې په ترکیب کې شحم برخه اخیستې، یعنې کاربوهایدریت، پروټین او شحم دا د حجرې د سایتوپلازم عضوي مواد دي. بلې غیر عضوي مواد، غیر عضوي مواد لکه کاربن ډای اکساید، اوبه، مالګې، دا ټول د حجرې کوم مواد دي؟ دا د حجرې غیر عضوي مواد دي. یعنې عضوي موادو د دې په ترکیب کې برخه اخیستې ده، غیر عضوي موادو هم د دې حجرې په ترکیب کې څه اخیستې ده؟ برخه اخیستې ده. او دلته دوه ډوله اجسام دي. سایتوپلازم دوه ډوله اجسام لري. یو ډول ته وایي ژوندي اجسام، بل ډول ته وایي غیر ژوندي اجسام یا مړه مواد. یو مړه مواد بل ژوندي مواد. اوس د سایتوپلازم مړه مواد څه دي؟ مړه مواد لکه کاربن ډای اکساید، اوبه، دا د سایتوپلازم مړه مواد دي. بله برخه د سایتوپلازم ژوندۍ برخه ده چې دې ته د سایتوپلازم ارګانیلونه یا د سایتوپلازم غړي دې ته وایي. د سایتوپلازم ارګانیلونه د سایتوپلازم غړي دې ته وایي. فرض یې که کوم د سایتوپلازم ژوندي مواد دي؟ رایبوزوم ده، رایبوزوم دا د سایتوپلازم ژوندي مواد دي. مایتوکاندریا ده، مایتوکاندریا دا انشاءالله موږ تاسې بیا په تفصیل سره وایو. اندوپلازمیک ریټیکولم، اندوپلازمیک ریټیکولم، واکیول، ګلجي باډي، واکیول ګلجي باډي، سایټوسکلیټون، دا ټول د سایتوپلازم د ژوندي مواد دي. یعنې دغه د سایتوپلازم ژوندۍ برخه ده. دا بیا هره برخه د سایتوپلازم، دا هره ژوندۍ برخه دا بیا مختلفې دندې سرته رسوي. مختلفې دندې په حجره کې سرته رسوي، په مختلفو شکلونو باندې دغه موجود دي. ځینې سیدي بیضوي شکل لري، ځینې د تورو دانو په شکل باندې دي، ځینو د حجرو زیاته برخه نیولې، ځینو یې کمه برخه نیولې ده. خو هغه انشاءالله بیا موږ تاسې بیا په تفصیل سره وایو. دوی وایي د سایتوپلازم مایع له نیمه جیل څخه نیمه سور ته وړي. نیمه جیل دا معنا چې له نیمه جامد څخه نیمه مایع ته وړي. صحیح ده؟ سایتوپلازم مایع له نیمه جامد څخه نیمه مایع ته وړي. اوس شیدې دي، داسې کله په مستو باندې بدلیږي. ګوره شیدې خو مایع شکل لري، کله چې دغه شیدې په مستو باندې بدلیږي دا اوس له مایع څخه څه ته وړي؟ دا نیمه جامد ته وړي. نیمه جامد یې چا دي؟ مستې دي. نو موږ تاسې دا وایو چې د فزیکي تغییراتو کې د سایتوپلازم مایع له نیمه مایع څخه نیمه جامد څخه یا له نیمه جیل څخه نیمه سول ته یا له نیمه سول څخه نیمه جیل ته وړي. یعنې دغه مایع په یو شکل باندې موجوده نه وي، بلکې له یو شکل څخه په بل شکل باندې دغه مایع موجوده وي. کله نیمه جیل څخه نیمه سول ته وړي، کله له نیمه سول څخه نیمه جیل ته واوړي. بل څه د اندوپلازمیک ریټیکولم په سایتوپلازم کې ټیوبونو ته د سایتوپلازم ارګانیل، اول ارګانیل موږ تاسې وایو چې اندوپلازمیک ریټیکولم ورته وایي. اندوپلازمیک ریټیکولم په سایتوپلازم کې ټیوبونو ته یا شبکې ته ورته جوړښتونه لیدل کېږي چې دې جوړښتونو ته وایي اندوپلازمیک ریټیکولم. اندوپلازمیک ریټیکولم له حجروي غشا څخه تر هستوي غشا پورې موجود ده. اندوپلازمیک ریټیکولم له حجروي غشا څخه ونیسته تر هستوي غشا پورې، یعنې د حجرې زیاته برخه نیولې. اندوپلازمیک ریټیکولم د حجرې زیاته برخه نیولې، د حجرې په زیاته برخه کې موجود ده. اندوپلازمیک ریټیکولم د حجرې په زیاته برخه کې موجوده په دوه ډوله باندې ده. یو ته وایي دانه لرونکی او بل ته وایي ساپ. اول موږ تاسې دانه لرونکی وایو. دانه لرونکی په خپله بهرنۍ سطحه باندې د رایبوزوم وړې وړې دانې لري، ځکه دانه لرونکی ای آر یا اندوپلازمیک ریټیکولم ورته وایي چې دا په خپله بهرنۍ سطحه باندې د رایبوزوم وړې وړې دانې لري. او دا رایبوزوم ته بیا نیوکلیک پروټین وایي. دا معنا چې دا د حجرې لپاره پروټین جوړوي، د حجرې لپاره پروټیني مواد جوړوي. بل ساپ ای آر ده چې دې ته موږ تاسې ساپ ای آر وایو. ساپ ای آر چې ده دا ساپ ای آر بیا د حجرې د پروټین په ترکیب کې برخه اخلي او دا په حجره کې ظاهري مواد بې زیانه کوي. یعنې که چېرته حجرې ته ظاهري مواد داخلیږي دا یې بې زیانه کوي یا دا یې له بې خطره کوي چې حجرې ته کوم خطر نشي متوجه.
په مجموع کې د اندوپلازمیک ریټیکولم دندې چې دي دا د موادو په لیږد کې مهم رول لري. یعنې که چېرته مواد لیږدول کېږي د حجرې له یوې برخې څخه بلې برخې ته مواد ځي، دا مواد د اندوپلازمیک ریټیکولم په واسطه باندې سرته رسېږي. بل دا د پروټین په ترکیب کې برخه لري. د پروټین په ترکیب کې یا د پروټین په جوړښت کې دا مهم رول لري. بل دا د حجرې په حجره کې ظاهري درمل بې زیانه کوي. بل د کیمیاوي تعاملاتو لپاره یې یوه پراخه سطحه برابره کړې ده. که چېرته کوم تعامل په حجره کې سرته رسېږي، د دغو لپاره د اندوپلازمیک ریټیکولم یوه پراخه ساحه یا یوه پراخه زمینه یې د کیمیاوي تعاملاتو لپاره برابره کړې ده، تر څو د کیمیاوي تعاملات په سم ډول باندې سرته ورسېږي. په راتلونکي ساعت کې به انشاءالله موږ تاسې بیا موضوع په مخ پسې بیایو.